نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم ورځ مو په خیر ستړي مشئ په موږ کړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته د روغتیا سازمان او یونیسف وايي افغانستان کې د هوایي دهلیز جوړ شي د روغتیا نړیوال سازمان WHO او یونیسف په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې څو واړو افغانانو ته سمدستي درمل او نورې مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې خپور شوه ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي څو د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکي الوتنې نشته نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لاره نه لري د دوی بیان زیاتوي چې ان مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي افغانستان د بشري مرستو د رسولو د کچې له پلوه دریم هیواد و ځکه 18 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري بل لور ته عملیې وزارت وايي اړوندې ادارې به ډېر ژر کار پیل کړي د افغانستان د اقتصادي او مالي چارو کمیسیون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي د عملیې وزارت بیان د راپې تابع ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وشوه چې د دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار یې وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي نوموړي وویل چې د مشرتابه پلاوي لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالي او لګښت د ګمرکونو عمومي وضعیت لاسته راوړنو او سیکوایډ سیستم کې د ګټو فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول وزارت وايي د هیواد ملي عواید د راټولیدو مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسته راوړنو همدارنګه د مالیې وزارت د تشکیل په تړاو هر اړخیز بحث وشو چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به ټول دولتي مامورین خپلو دندو ته راستنه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي او ایران وايي افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت جوړېدل غواړو ایران د افغانستان د کړکېچ پر ښکېلو خواو غږ کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي چې په کابل کې د یوه ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي د بهرنیو چارو وزارت ویان د صحید په تهران کې به ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي سید خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامداره تماس کې د یو ټول شموله حکومت د واک د سوله ییز انتقال ملاتړ کوي ښاغلي خطیبزاده همداراز یادونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به د پنجشنبې په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره